السلام علیکم. ستړي مشه ملګرو، جوړ په خیر. دا ځل د لندن بهر څو کیلومتره څه چې لسګونه کیلومتره لرې د کیمبریج په سیمه کې یو. کیمبریج ښایي ډېر په دې وپېژنئ چې دلته یو پخوانی پوهنتون دی، د اکسفورډ نه وروسته دویمه درجه پوهنتون دی، په ټوله دنیا کې نوم لري. هلته هم ورځم، خو هغه بیا بله کیسه ده. د اوس لپاره عزیز الله نوراني دی له هلمند راغلی دی او دلته په همدې کیمبریج کې د کیمبریج له ښاره لږ بهر دلته کار کوي او په دغه ځای کې د ده په ونډه غږېږم در سره څنګه یې دا کار پیدا کړ او څه توره یې کړې ده، څه کمال لري افغانستان کې څه کول. په دې ټولو له نوراني صاحب سره غږېږم. نوراني صاحب مننه چې زما بلنه دې ومنله. زما ډېر وخت زړه و چې وغږېږو او داسې افغانان معرفي کړم. زما خو اکثره تا به زما ویډیوګان کتلي وي. زما هدف د دغو مرکو نه دا وي چې زه دنیا ته هغه افغانان چې په یو برخه کې څه کړي وي دا وروپېژنم چې نور افغانان هم یو څه زده کړي ترې. نو خوښ یم چې در سره یم. څومره وخت کېږي راغلی کیمبریج ته؟ سلامونه تنه صاحب محترمه، خدای دې راوله. ډېر خوشحاله یم چې ستا سره یم او ستا سره معرفي شوم او ومولیدل. په راتلو دې ډېر خوشحاله یم. زه په 2024 جولای کې یو کې ته رالم، البته قانوني رالم. نو دلته چې راغلم بیا څو میاشتې وروسته کیمبریج ښار ته رالم. نو بیا مې وکولی شو چې انلاین وګورم چې زه کوم سکیل یا مستریخانې کسب چې زما زده دی هغه په کار واچوم او د هغه څخه مخکې له دې چې مخکې لاړ شې تا ویل چې قانوني راغلی یم. څنګه قانوني؟ ډېر خلک پوښتنه کوي ما ته وایي څنګه درس و لندن ته، ته څنګه قانوني راغلی؟ زه په 2021 کال کې چې کله د افغانستان جمهوري دولت سقوط شو د هغه څخه مخکې ما په 2007 کال څخه تر 2010 کال پورې د برطانوي ځواکونو سره د مستریخانې په دغه سکیل کې یا په دغه قسم کې ما کار ورسره کړی و. زه د هغوی سره مستري وم. بیا کله په هلمند کې په باشتن کمپ کې بیا کله چې دوی اعلان وکړي چې هغه کسانو چې زموږ سره کار کړي موږ غواړو هغه کسان د ځان سره بوځو، نو ما خپل اسناد او خپل ډاکومنټ مې دوی ته اپلای کړله او هغه چې دوی بررسي کړه زما اسناد قانوني وه. نو چې ماته قانوني بلنه راکړله او د دوی خپل په مصرف باندې دوی زه دلته راوستلم او دلته ماته کور راکړئ. نو د هغه وروسته زه خپل ماته د کار اجازه راکړله. نو اوس دا زه خپل کار کوم. خو پوښتنه دا ده چې دوی سره خو نور هم ډېرو خلکو کار کاوه. اول دا چې ډېر خلک لا پاتې دي افغانستان کې نه دي رایستلي. دویم دا هغوی چې رایستلي دلته هغوی کارونه نه لري، بېکاره ګرځي. څنګه تا داسې موقع درته برابره شوه چې ته دوی سره کار مثلا دغسې کار پیدا کړي؟ په اصل کې خو هغه کسان چې یو کسب ولري یو شی زده یې هغه ټول کسان کار کوي. افغانان چې دلته راغلي دي دلته ډېر کسان چې زه پیژنم په کیمبریج ښار کې، په لندن کې، په برمنګم کې، په نورو ښارو کې زموږ ملګري ستا ټوله کار کوي. هغه ځینې کسان چې کسب نه لري یا کار نه یې زده هغه لږ ستونزې لري، خو هغه خلک هم دلته افغانان د دې لپاره دلته راغلي دي چې دلته کار کوي، خپل کور ساتي، تر شا فامیلونه ساتي. نو زه په دې وتوانېدم چې په د انلاین د دغه کمپنۍ پیدا کړم چې زما خپل سی وي مې بیا ورته راواستوله او بیا مې انټرویو سره وکړله. هغه و چې دوی ماته زما د کار په ښوولو باندې دوی ماته زه اکسپټ کړم او قانوني دلته زه رسمي کار کوم لکه یو د دولت مامور. دلته زه رسمي بچیان دې هم در سره دي؟ مېرمن دې اولادونه دي؟ بلکل و فامیل مېرمن مې را سره ده او 15 اولادونه مې را سره ده. هغوی به واړه نو تر اوسه به د بس ښه دي انشاءالله خپل درسونه وایي، مکتبونه وایي او زما زوی تقریبا نږدې 11 کالو دی، هغه په کالج کې دی. هغه خو به نه غواړي چې ستا غوندې مستري شي که نه؟ نو کله کله یې شوق کېږي خو اوس دی در اوسه په هغه انتخاب کې نه دی چې دا کالج یې ختم سي بیا به د یو رشته انتخاب وي. ستا دغه کار چې تا کړی له مجبوریته که له خونده مخکې نه دې ورسره مینه وه که نه؟ که داسې پیک سول چې بل کار نه و همدا دې وکړه؟ نه دلته کارونه خو هر کار چې ستا زده هغه کار دلته ډېر دی. دا خلک د کار خلک غواړي چې کار ورته وکړي او زما چې د دې کار سره شوق دی ما په افغانستان کې هم دا کار کوي. زه هلته مستري وم. نو دلته چې رالم دلته په دغه کار کې زه زما عزت هم ستا په شکې کې او دا خلک کسب استاذ ته یو رسپیکټ هم لري او هغوی ته احترام هم کوي او په ضمن کې معاش او امتیاز هم ورکوي. نو زه زما لپاره ډېر ښه دی، زما د فامیل لپاره، زما دغه لپاره. داسې خو به دې هېڅ نه یې کړی چې زه یو افغان یم او زه کوم ځای چې ګورم تا په څنګ کې انګریزان دي دلته چې د همدې وطن اصلي خلک دي اوسېدونکي دي، داسې هېڅ دې کړی چې یاره دوی فرق کوي په تا او دوی کې
تا ته دومره ارزښت نه درکوي لکه دوی ته که نه نه په اصل کې دوی زموږ سره د خپل در کسانو دوی زما سره ډېر کوشش کوي دوی کوشش دا کوي چې ما زما سره مثلا دوی هغه ښه مشورې زما سره وکړي او ما ښه پوه کړي په یو موضوع باندې یو موټر په کار باندې چې زه هغه کار ښه مخته یوسم او سبا کې هغه موټر ته مشکل پیدا نه سي او پرابلم پیدا نه سي نو دوی د خپل در کسانو دوی زما سره ډېر کوشش کوي یعنې زه دلته په پارک نه یم په څه حال دا چې دوی زما سره ډېر کوشش اضافه کوي نو ژبه دې څنګه چېرته زده کړه ته خو مستري وې ته خو نه ترجمان وې نه معلم وې د ژبې د انګریزۍ دا دې چېرته زده کړه نو زه کله چې په 2014 کال کې ما د هلمند بوس خصوصي پوهنتون کې ما پوهنتون وایه البته د حقوقو پوهنځي د اداره او ډیپلوماسي څانګې څخه زه د بوس پوهنتون ښه قدرمن سند لرم هلته ما انګلیسي ژبه وویله او دلته هم بس دلته چې سروکار دی ورسره انګلیسي ژبه زده کېږي که څه لږ فهم و فکر ورته ووایه نو خامخا زده کېږي بل شی نشته دلته هر چا که دوکاندار دی هم انګلیسي وایي که څوک موټر جوړوي هم انګلیسي وایي او ستا سره چې کار کوي هغه هم څومره انګلیسي وخت وایي ونیو چې د دوی په دې هغه باندې پوه شي په دې لهجه باندې ځکه انګریزان خو خاصه یوه لهجه لري هغسې نه ده لکه موږ چې په کتابو کې لوستې وه نه دې وخت ونیو که زر په پوه سوې نه دا اوس هم یو څه فرق په ما باندې شته ځینې کسان لکه زموږ په پښتو کې یو کندهاري پښتو ده یو هغه د خوستو د پکتیا پښتو ده نه او داسې فرق پکښې کې دی دوی په ژبه کې هم فرق شته خو سړی به پوهېږي که څه فکر پکښې وي د وخت په تېرېدو سره سړی ډېر پوهېږي او داسې د فکر نه دی کړی ته د دې کمپنۍ سره شاوخوا تا ویل چې 2 کاله کار کوې فکر دې په دې نه دی کړی چې ته خپله ځان ته یو دغسې شرکت ولرې او ځان ته کار وکړې تا ته نور خلک کار وکړي زه په دې عرصه کې زه په فوکس کې یم خو دلته ځینې سیسټمونه دي چې هغو ته موږ الیجیبل نه یو ځینې کریډټ سیسټم باید موږ ولرو بانک کریډټ ولرو یا خپل شخصي سرمایه ولرو چې دلته سرمایه ګزاري وکړو زه کولی شم چې دلته یو ښه غټ داسې کمپنۍ ولرم او حتی د وخت په تېرېدو سره هغه څو برانچه ولري اوس وخت کې د زموږ د کمپنۍ د اونر سره ما خبرې کړې دي هغه لږ لیواله دی چې ما ته زما لپاره یو برانچ جوړ کړي نو دا بیا دته تاوان نه وي چې ته ترې ولاړ شې هغه به نه غواړي چې ته لاړ شې نه دوی خو په هېڅ صورت نه غواړي چې ما د لاسه ورکړي دوی ډېر کوشش دا کوي چې زه دوی سره کار وکړم نو ما په تېر وخت کې دوی سره مجلس وکړي ما پر یو موضوع باندې بحث وکړ چې موږ باید یو بل برانچ هم اضافه ولرو که څه دا کمپنۍ 3 برانچ لري په دې ښار کې یو بل برانچ د باډي ورک ته موږ ولرو او د افغانستان سره تماس لري د راشه درشه شته نشته ځکه تا خو ډېر وخت وشو 4 کاله وشول نه 2 کاله 2 کاله وشول چې او 2024 کې راغلی نو له هغه نه وروسته بیا نه یې تللی نه زه افغانستان ته نه یم تللی خو انشاءالله اراده لرم چې ولاړ سم موږ په تلو په راتلو کې ستونزه نه لرو اسناد مو پاک دي او په افغانستان کې هم زه د چا سره کوم سیاسي اړیکه او دا شی نه لرم نو نه زما کورنۍ داسې دغه لري بس زه تلای او راتلای شم ستونزه نشته او غیر له دې نه نور مثلا د افغانانو سره تګ و راتګ دی دلته څنګه دی شته نشته ډېر دي کم دي افغانان مخکې وطن مخکې خو موږ ته نه معلومېدل اوس ډېر ښه دي افغانان ډېر دي زموږ په کیمبرج کې تقریبا د زموږ کور شاوخوا چې نږدې دي 15 فامیله دي او موږ سره په رابطه کې او موږ دلته ځینې داسې کمیونټي هم لرو او ځینې زما نور ملګري دي چې په غټو غټو ښارو کې هم دي بس موږ یو ټولنه هم لرو 15 کسان موږ یو شخصي ټولنه لرو چې هغه خپل یو د بل سره همکاري کوو یو د بل سره همدردي کوو چې د پیسو په لحاظ په بل لحاظ مشورې سره کوو خو دلته یو بل غم ده که نه د هلمندیانو ټولنه به یادمن ځکه دلته خو د قومونه ځان ته ټولنې لري که نه نور خلک هم در سره دي نه د کیمبرج د ښار چې دی په دې ښار کې موږ ځان ته غټه ټولنه لرو چې په هغه کې هر څوک شته او یو بله ټولنه شته چې د هلمند بوس کمیونټي په نامه ده نو هغې سره موږ اړیکې لرو خو داسې ډېر دغه نه سره لرو ځکه هغه ښارونه غټ دي لیرې دي سره رسیدګي نه کېږي هر څوک خپل په شخصي کار اخته وي خو بیا موږ د هغو سره اړیکه لرو هغو سره راشه درشه لرو د لرې نو په دې هیله چې ما هم در شامل کړئ ځکه زه چې یم د خوستیانو په ټولنه کې نه یم زموږ د خوست زه خو د خوست یم نه د تڼیو ټولنه د خوست ټولنه دې کې نه یم زه د نورو خلکو په ټولنو کې یم د ننګرهار د شینوارو د نه پوهېږم د کندهار د افغانستان د نورو برخو د مزار د په دې ټولنو کې یم همیشه د ځاځیو ټولنې ته رښتیا وربللی یم د دې لپاره چې زه وایم چې پرېږده چې زه یوازې د خوست نه یم د ټول افغانستان یم د ټول افغانانو
ډېره مننه دا ښه خبره ده تنیسا محترمه ته یو ملي شخصیت یې ستا شخصیت ته موږ درناوی لرو او موږ تا تعقیبوو ډېر خلک تا تعقیبوي د افغانستان ټوله ځوانان هغه همفهمه خلک چې فهم و فکر لري هغه تا ټول تعقیبوي ستا کړنې هر څه تعقیبوي نو حتما موږ تا ته بلنه درکوو انشاءالله د خیر سره په راتلونکي کې مننه او کله کله به د هغه هم درنه زده کوم اوس مثلا زما مشکل په دې کې دی چې زه د موټر په نه پوهېږم چې خراب شي حتی د ټایر په بدلولو هم نه پوهېږم چې دا څنګه بدلېږي او په دې وطن کې خو فکر کوم اجازه هم نشته چې ته ټایر مثلا په لاره کې موټر در پنچر شو ته حق نه لرې چې ته یې خپله خلاص خو په غټ لین کې که ته ستا موټر پنچر شي ته اجازه نه لرې چې د موټر څخه به ځان لرې کوې چې مثلا یو سیو ته سیو یې او بیا به پولیس ته زنګ وایې بیا به پولیس ته انشورنس والا سره به تماس نیسي بیا به هغوی تا ته ستا سره هیلپ ته راځي اوله تا ته روډ بندوي بعد هغه بیا ته ستا سره همکاري صورت نیسي نو ته راځه په دې هغه کې هم لږ څه راته وغږېږه مثلا مخکې ما چې درته وویل زما سر نه خلاصېږي ته راته ووایه اول دغه لاندې چې دا تپې ولاړې دا څه شی دي دا راته تشریح دې ته موږ وایو د ایموټي رمپ ام او ټي څه معنا ام او ټي ام تلفظ انګلیسي دی خو موږ فکر کوم منستري اف ترانسپورت کنه خو معنا دا ده چې یعنی هغه موټر چې کچیرته کوم مشکل ولري هغه اجازه نه لري چې سړک په سر باندې ولاړ شي په کال کې باید د یو پلا ایموټي سي پلا چیک سي هر موټر په یو کې باید یو پلا په یو کال کې پلا د ایموټي سي او بغیر ایموټي دی یو ګام اجازه نه لري او دلته داسې کیمرې سته په دې ملک چې موټر د ایموټي ونه لري فقط کیمرې چې کیمرې وواله نور دغه نشته چې تا څوک ودروي او جرمه به ډایرکټ ستا کور ته درځي دلته څه شی کوئ مثلا ایموټي چې تا ویل څه شی پې کوئ په دې ځای کې دلته د موټر په جیک باندې پورته کېږي چې هغه مکمل دغه باندې موټر چې پورته سو مکمل اجزا موټر چې پورته شوی دی هغه موټر چې پورته شوی دی دا مکمل اجزا یې ټوله چک کېږي له بریکونو نه نیولې تر کلاچ او تر انجن چې د موټر ټوله اجزا دي ټوله د نظر وځي ځینې مشکلات لري د هغو لیست جوړېږي بیا هغه جوړېږي بیا دوه معربر ته ری ټیسټ ورته وایي چې هغه ری ټیسټ چې پاس سو موټر بیا یو کال بیا موټر اجازه لري چې وچی ډېر ښه او اخو ته دغه آینه څه شی ده دا آینه چې دا کله چې موټر ایموټي کېږي دا د موټر بتۍ د دې سره مخامخ کېږي هیډ لایټ ورته وایي نه او دی بیا دلته ښکاره کوي دلته خپل درجې لري چې هغه کمې درجې پوره نه د موټر بتۍ کمزوري هغه موټر بیا فیل دی بیا هغه موټر نه پاسېږي باید د هیډ لایټ چینج سي یا پاک سي تر څو دلته رڼا سمه ولاړ سي دلته نتیجه سمه راوځي بیا د موټر پاسېږي صحیح صحیح او هلته کمپیوټر دی هغه څه شی هغه کمپیوټر چې دی دا هلته لیکلي ایموټي ټرانزیکشن سرویس دی یعنې دا د یو دولتي ارګان سرویس دی چې دلته موږ خپل کود لري چې هغه ورکړو چې د موټر سیسټم موږ ته خلاصوي هغوی ته معلومیږي چې وشو په دا کې چې موټر پاس سو ډایرکټ د دولت سیسټم ته دغه کېږي چې یعنې په دولت په دې موټر خبر دی چې پاس یعنې دغه تخنیکي ازموینه چې موټر ونه لري هغه نشي کولی چې په سړک باندې ولاړ شي هېڅکله نه لري کاشکې افغانستان کې هم دا دود شي څه فکر کوي ممکنه به وي که نه افغانستان کې په افغانستان کې هغه وخت ممکنه ده چې د تعلیم سطح لوړه سي لومړی باید خلک به دې اګاه سي خلک به دې پوه سي افغانستان کې تعلیم نشته خلک په دې نه پوهېږي دا ایموټي موږ ته هم اول سر دلته نادره معلومېدله اوس چې موږ فکر وکړو چې واقعیت دا خلک د انسان دپاره انسان ته څومره ارزښت ورکوي دا هر څه چې په راوسپړې نتیجه یې دا ده چې انسان باید محفوظ اوسي انسان باید ژغورل سوی اوسي نو ته راته ووایه څومره فرق ته پکې وینې یعنې حقیقت دا دی چې د انسانانو ژوند ژغوري دا شی هغه د انساني فکر او د دولت چې څونه فکر ورته ولی دی دا هغه 50% چې د انسان ژوند په خطر کې د موټر د لاسه 50% د موټر انسان ژغورلی شي نور خو نو هر څه بیا هغه خو ځینې مسلې چې هغه خدایي دي او بله د هغه خبره خلک ډېر عادي نیسي نه مثلا د کمربند تړل که نه دا څومره ته خو په دې کې تجربه لرې په پوهېږې دا څومره مهم دي کمربند د انسان دپاره د انسان د ژوند دپاره هغه مهم شی دی چې په موټر کې 80% د انسان ژوند ژغوري کمربند دلته ډېره غټه جریمه پر کمربند باندې ده حتی کوچنیان واړه ماشومان یو خو دلته په انګلستان کې دا قانون دی موږ په افغانستان کې هر څو کسه چې موټر ته ورپورته کې بالا بشکې تخته کې هر څو چې ورسي دلته پر هر سیټ پر هر چوکۍ باندې یو نفر دی
یو نفر هم نه کوچنی نه غټ اجازه لري چې اضافه پکې کښېني او هر ډرایور مسؤله دی چې د هر کوچني بیلټ وتړي کمربند یې وتړي او غټ کس بیا خپله مسؤله دی د راتلو سکالو چې غټ چې هغه خپل کمربند باید تړلی کمربند د انسان 80% ژوند چې ژغوري کمربند یې ژغوري د خطر په حالات کې د ټکر ما ته موضوع لږ بلې خوا ته خو مهمه موضوع ده لږ راته پرې وغږېږي ځکه ته تجربه لرې که نه دا نور مسایل مثلا په افغانستان کې ځینې شیان دي چې کیدای شي که هغه وشي د انسانانو ژوند به وژغورل شي مثلا دا د کمربند تړل تا په افغانستان کې خپله کمربند تاړه نه ما نه تاړه بالکل دلته چې راغلی وم زه تېروتنه دې کوله تېروتنه مې کول و بالکل خو د ټولو غټ مشکل چې په افغانستان کې ټکرونه رامنځته کېږي هغه د ټلیفون د خاطر څه کېږي ټلیفون دلته تر 1000 پونډه غټه جریمه لوړه جریمه لري انلیمیټډ جریمه ده چې هر څو یې ورکړه که دې سره ټلیفون کامرې کاشف کړي یا ولیدل سو پولیسو ونیوئ نو ټلیفون چې دی په افغانستان کې ټول ټکرونه چې دي هغه د ټلیفون د خاطره کېږي چې خلک موټر چلوي او ټلیفون یې پر غوږ یا فیسبوک ګوري یا ټیک ټاک ګوري یا بل شی ګوري دا ټلیفون باید څوک استعمال نه کړي که دلته کې په افغانستان کې یو بله موضوع چې د چاپیریال دپاره هم مهمه ده او د انسانانو دپاره هم هغه دا د دود د موټرو دود دی که نه چې طبیعي ده دلته تا چې ما ته دا شیان تشریح کړل په دې ځای کې حتما به تاسو دا هم ګورئ دا راته ووایه دا هغه ماشین موږ لرو تنظیم صاحب دا ماشین موږ د موټر دا ماشین چې دی دا موږ د موټر اګزاست ته ورچوو د موټر اګزاست دا دود چې دروځي چې دا ماشین چې دی ډېر دود کوي هغه موټر نه پاسېږي هغه موټر باید ترمیم سي چې دود ونه باسي که دود کوي په دې ماشین په دې کمپیوټر باندې پاس نه سو هغه موټر اجازه نه لري چې وچلېږي او دا اوس خو نو بیا اکثره برېښنایي موټر دي د هغو دپاره بیا دې ته ضرورت نشته دغه موټر چې ده هغه قانوني دی هغه قانوني دی هغه که برقي موټر یې که ساده موټر یې دی باید په کال کې وارې د تخنیک څخه پاس سي تر څو د تخنیکي ستونزه ونه لري او برقي موټر بیا دغه شي ته ضرورت نشته بیا دې شي ته بیا ضرورت نه ځکه چې هغه دود نه کوي هغه دود نه کوي بله خبره دا د ټایرونو موضوع څومره مهمه ده ځکه چې ټایرونه فکر کوم خپله یو ژوروالی لري که نه په یو اندازه یې ده چې هغه ژوروالی نه وي بیا هم ته نشې تللی او که ګیرې کړې جریمه کوي دي دلته په انګلستان هېواد کې دا د ټایر موږ هغه ټایرونه چې په ګیچوو دلته 1.2 دی دغه اندازه تر 1.6 پورې د اجازه لري چې دی وچې که در دې باندې دغه دندانه ختمه سول یعنې دونه سو بیا د اجازه نه لري او نوی ټایر چې دی اته دی تر اته پورې دی که دا ونه لري نو خوی وي او دا خطر لري که نه خطر لري بریک نشي نیولی یا خویږي مثلا غټه جریمه لري انلیمیټډ جریمه ده د ټایر ده تر 15000 پونډه پورې دا ایموټي چې تا یاده کړل دا شی پکې ګورې دا دا ټوله شیان چې دلته په داسې سکرین کې ته ګورې د دې ټولو وظیفه په موټر کې شته چې په کال کې به دی تر دا ټسټ وځي نو که یو وارې بیا ماته دا د ایموټي هغه وایي څه شی چک کوئ دود خو مو ښوده که نه چې هغه چک کوئ دا مو وښوده چې بریکونه یې چک کوئ بریکونه یې چک کوو ډسکونه یې چک کوو څراغونه ټول مکمل څراغونه یې چک کوو او دننه په سویچ بورډ کې لایټونه یې چک کوو بیلټ سیټ بیلټ یې چک کوو او وایپر به کار کوي اندار به کریک ونه لري او ټایرونه چې کو د ټایر اندازه یې ګورو او ټایرادونه شاک ابزار دا رقم ټول د موټر ټول اجزا چې کول کېږي یعنی دا هغه شی دی چې دا حتمی دی چې باید وي که نه وي موټر اجازه نه لري چې او که موټر تر 1 فوټ در 10 سانتي اضافه زنګ هم ولري چې شوړېدلی ځینې دلته ځینې موټران زنګ کوي ځکه چې دلته مالګې پاشي په ژوند کې باران ډېر نه نو هغه موټر هم بیا هېڅ کله اجازه نه لري چې هغه ځای باید جوړ کړي بیا دوی وچلي دا راته ووایه په آخر کې څومره ته خوشحاله یې له خپل کار نه له مجبوریته یې کوي که له شوقه هم نه زه خپل افتخار کوم زه یو کسب مې زده دی او خپل کورنۍ ته حلاله ډوډۍ وړم خپل بچو ته دا زما دپاره افتخار دی چې زه په یو ښه کمپنۍ کې کار کوم او د دې کمپنۍ څخه به زه داسې څه زده کړم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله ژر زه خپل ځای ولرم نو که زما شخصي وي که د یو بل چا سره په شراکت په حساب وي خو زموږ زه د اوس شکر الحمدلله زه د پرمختګ په حال کې یم دلته دا سکیل دا کسب چې دی یو هغه ډاکټران دي چې د انسان ژوند ژغوري او یو دلته په دوم قدم کې دا د مسترخانې دا کسب دی چې هم د انسان ژوند ژغوري او هم انسان تر یو ځای پورې رسوي او دلته د دې عزت ډېر دی د دې کسب عزت دلته ډېر دی دلته خلک ډېر ارزښت ورکوي
زموږ په ملک کې دونه ارزښت نه لري اما دلته ډېر خلک عزت ډېر ورکوي ځکه چې دلته انسان ډېر مهم دی د انسان ژوند ډېر مهم دی نو ډیره مننه کور ودان او پاس شي دی هلته هم څه خود شته پاس منزل کې په کاغذ پاس کې موږ په دا دوه منزل کې موږ یو کلاس روم لرو ښه او ځینې د یونیورسيټي څخه موږ ته محصلین را لېږل کېږي چې دلته موږ عملي کار زده کوو ښه د نظري کار هغه پانتون وایي یا کالج وایي که نه هغه د تجربې لپاره راځي دلته راځي موږ کلاس روم لرو موږ ښوونې او روزنې څخه لرو او په درېیم منزل کې بیا ځینې کسان چې انتظار کوي خپل موټر ته پاتې کېږي هغه بیا هلته سنوکر او داسې یو ګیم دوی کوي ټي وي ګوري او کاپي ماپي څښي د هغوی دپاره هلته امکانات برابر دي په درېیم منزل کې چې یخ او ګرم سیسټم هر څه شته چې ځینې کسان چې منتظر کېږي ډېر ښه نو ډېره مننه کور ودان خوند یې وکړه او د دې لپاره چې موږ افغانان هم ډېر څه زده کړي له دې شي نه هم د پیسو کیسه ده هم د حیثیت کیسه ده هم د انسان د خوندیتوب خبره ده لکه چې تاسو اشاره وکړه او بل دا چې حلالې پیسې دي چې باید سړی وګټي او موږ ته خو کله کله پیغور هم راکوي انګریزان وایي افغانان مفت خواره دي خیرات خواره دي سوال کوي او داسې افغانان شته خپله پوهېږي چې رښتیا ځینې کسان یې چې هغه ځان تېروي کار نه کوي خو ډېر افغانان ډېر ځوانان دلته زه وینم کار کوي په سخت کارونه کوي تر څو همدلته خپل فامیلونه وساتي هم په وطن کې خپل کورنۍ سره مرسته همکاري وکړي قریبان دوستان سره مرسته نو ډېره مننه ملګرو په همدې ځای مو زه هم په خدای سپارم او د عزیز الله لکه چې تاسو خپله وویل د عزیز الله نوراني پیغام ډېرو افغانانو ته دا دی چې خپل کسب وکړئ زده یې کوئ او حلاله روزي پیدا کړئ د اوس لپاره مو په خدای سپارم روغ اوسئ Thank you.